الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. د مبادئ الاصول د 18 نمبر صفحه کې مونږ پرونی درس کې هغه قضا ویلې وه چې قضا پر دوه قسمه ده، یو کامله ده بل قاصره ده. بیا مونږ ویلي ول د هغه نه وروسته درې قاعدې چې اصل ادا ده که هغه ادای کامله وي او که دا رقم ناقصه وي. بیا د ادا هغه وخت قاصره ګرځي چې کله بیا د ادا نه وروسته قضا ده، یعنې قضا به هغه وخت وي چې کله ادا متعذره وي. بیا بله فایده مونږ دا ویلې وه چې اصل په قضا کې هغه قضای کامله ده. او نن دې 18 نمبر صفحه کې تاته وایي اخره کې المأمور بالامر نوعان. مأمور په امر سره یعنی چاته مأمور به. اوس ګوره که الله رب العالمین وایي اقیم الصلاة، الله امیر دی، الله حکم کوونکی دی او مونږ مأمورین یو او کوم شي باندې چې امر سوی دی هغه مونځ دی. نو مأمور دا معنا چې د الله رب العالمین د طرفه یو چا حکم سوی، لکه مونږ مأمورین یو. لکه دا پښتو کې هم وایي یاره دا کسان دا مأمورین دي، یعنې دوی ته د حکم سوی دا کار دوی په غاړه دی. نو دا وی المأمور بالامر نوعان، مأمور په امر سره یعنې چې چاته یو حکم کېږي دا بیا خپله دا بیا پر دوه قسمه دی. لکه د دې نقشه به انشاءالله العزیز بیا وروستیو کې جوړه کړو چې کله دا قسمونه ختم سول نو په نقشه کې به بیا انشاءالله العزیز تاسو پوره سر په دې باندې خلاص شي. المأمور بالامر نوعان، مأمور په امر سره یعنې چاته چې یو حکم کېږي په یو کار سره، نوعان دا بیا پر دوه قسمه دی. مطلق عن الوقت، یو هغه دی چې مطلق د وخت سره، کالزکات والحج وصدقة الفطر. مثلا الله رب العالمین وایي وآتوا الزکاة، زکات ورکړئ، او اتموا الحج مثلا حج وکړئ، وصدقة الفطر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه زکات الفطر دا واجب ده پر مسلمان باندې، که لوی وي کوچنی وي ووړي آزاد حر ټول لپاره. نو دې وجې اوس ګوره الله رب العالمین امیر دی، مونږ مأمورین یو. اوس دا کم کار چې دی دا امر د زکات یا د حج یا صدقة الفطر دا مطلق دی. مطلق دا معنا مقید نه دی ذکر په یو شي سره، یعنی دا مقید نه دی چې هغه وقت معلوم وي یا د هغه ټیم معلوم وي، خو صرف شرط پکې دا دی چې په هغه مطلق وخت کې باید داخل کړي. لکه و زکات په کال کې یو وار په انسان باندې واجبېږي، هغه چې کله نصاب ته مال رسېدلی نو په دې ټول حولاني حول کال کې ورکولی شي چې څومره هغه وخت وي. او یا د دغه کال زکات مثلا بل کال ته که پاتې شي یا لاس دې تنګ وي خو هم صحیح خبره ده کېدلی شي ممکن را روان کال کې ورکړي، یا د را روان کال زکات وي دا اوس ورکولی شي، مثلا یو چا ضرورت وي هغه ته تقدیم پکې وکړي د را روان کال زکات چاته ورکړي. نو دې مسله دا رقم ده. او دا زکات دا مطلق دی عن الوقت دی، په دا ټول کال کې ایستلی شي، یا را روان کال د را روان کال د اوس کال کې ایستلی شي. دا وقت مقید نه دی چې خامخا په دغه ورځ ورکوي چې یاره د کال اخیره پوره شو نو د زکات تا باندې واجب شو. او دا رقم حج دی. حج چې کله الله رب العالمین په انسان باندې فرض کړي بس د عمر کې دا کلونه کال معلوم نه دی چې په دغه کال باندې په تا فرض دی، په دغه لوی اختر باندې په تا باندې حج فرض دی، یعنې مطلق وخت دی که د ټول عمر کې هم کوم وخت دی فرصت و هماغه وخت یې کولی شي. وصدقة الفطر، او دا رقم صدقة الفطر د کوچني اختر د روژې مثلا چې کومه صدقة الفطر سرسایه ده او نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې دا یعنې د روژاتي لپاره یو فدیه ده، که چیرې په ده څخه په دې روژه کې یو خبره یو خطا خبره شوي نو دا د هغه لپاره فدیه ده او طهرة للصائم ده. نو د دې وجې څخه صدقة الفطر دا خو دی خپل قول ته راجع کوي چې مثلا ټوله روژه کې که یې هره ورځ ورکړې صحیح ده او دوی نقدي پیسې یادوي، خو د اهل السنه والجماعه په نیز باندې دا خبره ده او د اهل الحدیثو چې ګوره صدقة الفطر د دې معیار هغه مطلق وخت بلکې معلوم دی چې هغه د دغه څخه د دې اختر د مانځه څخه تقریبا مخکې، یعنې چې اختر مونځ لا شوی نه وي، اختر مونځ شوی نه وي نو دا حال کې ته صدقة الفطر ورکړې. لکه دا د صحابو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عامه طریقه به دا وه، اگر چې بعضې صحابو هغه د دې 22 د 20 د 15 د دوه منځ کې هم هغه ورکوله
صحیح خبره ده چې د اختر لمانځه نه مخکې ادا شي. نو دی وایي دی بنا په خپل مذهب باندې وایي دا ګوره دوی خو یو د دې زکات الفطر سرسایې نقدي پیسې ورکوي چې نقدي پیسې دا صحیح خبره، شرعي خبره او دا رقم په سنت طریقې باندې عمل نه دی، بلکې د هغه جنس به ورکوي یا هغه لپاره مثلا که ته چیرې هغه ته پیسې ولېږې او ورته ووایې چې خوراکي سامان ځان ته په واخله او هغه بالیقینه ځان دپاره خوراکي سامان په واخلي بیا هم یو خبره ده، خو نقدي ورکول دا نه یې ښه لاس په لاس، مګر که چیرې یو کس متعذره وي او وغواړي چې ته د دې صدقة الفطر په بدله کې هغه نقدي پیسې ورکړي او هغه په دې باندې خوراکي توکي واخلي بیا هم یو قسم جواز لري. نو دې وجې څخه دی دا صدقة الفطر دا وخت هغه مطلق دی، مثلا په دا ټوله روژه کې ایستلی شي. نو حکم د دې مطلق عن الوقت څه دی؟ یکون الاداء فيه واجبا على التراخي، وی واجبه ده په دې کې ادا کول، ادا پکې واجبه ده على التراخي، یعنې په ځنډوالي باندې هم که چیرې څه وځنډېږي هغه وایي مشکل پکې نشته، بشرط الله یفوته فی العمر، په شرط دې چې دی به په عمر کې نه فوت کوي نه به یې قضا کوي، لکه دا زکات و حج او صدقة الفطر کو نو معیار معلوم دی چې پوره یوه میاشت کې هغه داخل دی. نو دی وایي حکم د دې مطلق عن الوقت چې دی یکون الاداء فيه وی به ادا په دې کې واجب على التراخي په ځنډوالي باندې، که ځنډوالی پکې وي هم پروا نشته، بشرط الله یفوته فی العمر، په شرط د دې سره چې دا به نه فوت کوي په خپل عمر کې. د دې مامور بالامر دوه قسمه موږ وایو چې مطلق عن الوقت دی، په دې 18 نمبر صفحه کې اول کې وایي باجز و مقید به، بل مقید په وخت سره دی چې هغه وخت مقید دی، یعنې ته به یې په هغه وخت سره کوې ضروري. وهو المؤقت وهو نوعان، یعنې مقید په وخت سره چې دی هغه بیا پر دوه قسمه دی، یعنی کم مقید چې دی وهو المؤقت هغه په وخت کې چې په تا باندې دا شی دا واجب سولو دا بیا وهو نوعان پر دوه قسمه دی. اول نوع یکون الوقت ظرفا للفعل، یو هغه نوع ده چې په هغه کې وقت دا ظرف وي، یعنی دا کم کار چې ته کوې کم فعل چې کوې دا وقت د هغه دپاره ظرف ګرځېدلی، که صلات لکه لمونځ، اوس مونځ دی ګوره د ماسپښین مونځ دی او د ماسپښین مونځ چې ته کوې دا مونځ ظرف دی د دې فعل لپاره، یعنې دغه مونځ چې دی په دې وخت کې چې ته کله دا مونځ کوې د ماسپښین مونځ کوې دغه وخت چې دی ظرف دی د دې فعل لپاره او د دې معیار هغه معلوم دی، ځکه د ماسپښین حد تر مازدیګره پورې معلوم دی. نو د دې په حکم باندې ستا پوره سر خلاصېږي. که صلات لکه لمونځ حکم د دې مقید څه دی؟ لا یشترط استیعاب کل الوقت، شرط نه دی راګرځول د ټول وخت بالفعل په دا کار. او د ماسپښین لمونځ مثلا د په کم 1 بجه څخه بیا تر 2:30 بجې یا 2 بجې 2:30 یا فوکم 3 پورې که شي. نو اوس که یو سړی راولاړېږي دا ټوله وخت د فوکم 1 بجې څخه بیا تر 3 بجې پورې به دا وخت پکې اخلي، نو دی وایي نه دا استیعاب دا رقم نه دی، بلکې دا مطلق ادا ده په دې کې، یعنې دا مونځ که چیرې ته په دې وخت کې په 10 دقیقو 15 دقیقو کې هم وکړې نو ته په دې سره ماخوذ نه یې، شرط دا نه دی چې ټول وخت به پکې اخلي، بس په دې کې صرف ادا ده او ادا هغه مقیده ادا ده چې صرف هغه فعل ادا کول دی. وی لا یشترط شرط نه دی استیعاب کل الوقت بالفعل، راګرځول د هر وخت په دا فعل باندې، یعنی چې دا کار به ته په دې ټول وخت کې کوې، په دې 3 غنټو کې به دا مونځ ټوله کوې یا به 3 غنټې فاکې. ولا ینافي دا منافي کوي نه وجوب فعل فيه، واجبول د فعل په ده کې وجوب فعل آخر بل فعل کول، یعنی په دغه وخت کې چې ته د دې مانځه نه علاوه بل کار کولی نشي، دی وایي دا منافي نه دی بلکې کولی شي فيه من جنسي چې هغه د ده جنس وي، که د ده جنسي بل مونځ هم د ماسپښین وخت کې کولی شي، مثلا نفل کولی شي، لکه مثلا یو څوک دی د دې
ماخوستن لمونځ ته روان دی، مسجد ته لاړی. دی چې کله مسجد ته لاړی هلته د دې بس ماخوستن ټیم پوره دی نه، ځکه د لمانځه ټیم پوره نه دی، لمانځه ته یو 10 دقیقې است. نو دې کې ته تحیة المسجد کولی شي، او تحیة المسجد لمونځ دا 2 رکعته دا هم د لمانځه د جنسه دي. نو دی وایي دا یو فعل د بل فعل منافي نه دی، بلکې دا صرف دا مقید وخت چې دی دا په دا وخت کې دا کار کول بس مهم دی. په دغه 2-3 ګنټو کې د مازدیګر یا د ماخوستن یا د ماسپښین لمونځ کول دغه شرط دی، نور د بل شي منافي دی نه راوړي. وایي ولا صحة فعل آخر فيه من جنسي، نسته صحت د فعل بل فعل چې هغه د دې د جنسه وي. یعنې دی بیا دې ته اشاره کوي چې بل لمونځ په دغه وخت کې هغه کولی نه شي. خو د دې هغه وخت کې بیا کېدلی شي چې کله انسان یا مسافر وي یا یو ځای ته روان وي، نو دی الجمع بین الصلاتین چې ورته وایي. حدیث صحیح مسلم کې حدیث ده چې نبی صلی الله علیه وسلم جمع بین الصلاتین کړي، یعنې مازدیګر او ماسپښین لمونځ به سره یو ځای کوي. نو دی وایي ولا صحة فعل آخر فيه من جنسي، نسته صحت د فعل آخر چې هغه د ده جنس وي. دی حکم د فرض لمانځه کوي، چې یعنې 2 فرض لمونځونه دوی سره یو ځای کوي نه، او دا دوی د دې جمع بین الصلاتین خلاف دي. وایي ولا يتأدى المأمور به الا بتعیین النیه، وایي نه ادا کېږي مامور به، یعنې کوم شي باندې چې حکم سوی مګر تعیین د نیت به کوي. و ان ضاق الوقت، که څه وخت تنګ سي. بیا دا نیت کول صرف په دې روژه کې هغه د فرض روژې دپاره نیت دا شرط دی، او دا رقم د دې مانځه دپاره مانځه ته خو چې ته ولاړېږي بس هم نیت د مانځه دی. نو دی وایي ولا يتأدى المأمور به، نه ادا کوي مامور به الا بتعیین نیت، مګر تعیین د نیت به کوي چې زه نیت دا اوس ماسپښین لمونځ کوم. و ان ضاق الوقت، که څه وخت وایي تنګ، خو نیت ضروري دی. دوی په هر شي کې نیت کوي. دویم و نوع، بله نوع د دې مقید دا ده یکون الوقت معیارا للفعل، چې وخت معیار وي د دې کار دپاره، یعنې وخت خاص ټاکل سوی وي چې د دغه ټیمه تر دغه ټیمه پورې دا وخت ضروري دی، ته به یې خامخا تېروې، بل فعل نشي پکې کولی. که صوم لکه روژه، مثلا روژه ده د سهار د اذان څخه بیا تر غروب الشمس چې کله لمر ولوېږي او شپه راپورته شي د دې لمر خاته د خوا، دا وخت دی معیار دی د روژې دپاره. دې کې ته بل نیت نشي کولی، یعنې بل کار په دې کې نشي کولی. حکم د دې نوع څه دی چې هغه وخت معیار وي. و اذا عین الشرع له وقتا، کله چې معاینه کړله شرع دې لره وخت، لا یجب غیره فی ذلک الوقت، نه دی واجب ما سوا د دې نه په دې وخت کې، یعنې د دې نه علاوه بل کار نشي کولی. ولا یجوز، نه دی جایز ادا غیره فیه، ادا کول د بل شي سوا د دغه فعل نه. ویسقط شرط التعیین، او ساقطوي شرط د تعیین، کالصوم فی رمضان، لکه روژه په رمضان کې، یعنې د فرضي روژې دپاره نیت کول دا ضروري دی، یعنې شرط د تعیین به په دې کې هغه کوي. الامر بالشیء يدل على حسن مامور به، دې بیا خپله نوې دی. وبالله تعالی التوفیق.